پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې دوه لفظ راخستی دي. اولنی لفظ مسلمان هغه دی چې بل مسلمان په سلامتیا کې من لسانه د ژبې سره. ژبه د انسان د بدن ډیر کارنده اندام دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي جسمه صغیر، دا بدن ډیر کشنه دی، د انسان ژبه د 2 ګوتې مقدار ده، لیکن جرمه کبیر، خدا نه خواسته کدا پر ګناه باندې رااله په دې باندې بیا هغه غټ ګناهونه کیږي چې په نورو اندامو باندې نه کیږي. نو په ژبه به سړی مسلمان ته تکلیف نه رسوي، او د ژبې د مسلمان د تکلیف رسیدلو معنا دا ده چې داسې لفظ به نه وایي، په خبره کې به داسې لغاز نه ادا کوي، په خبره کې به داسې انداز نه اختیاري، او در دې ژبه به داسې کلمه نه راووسي چې بل ته تکلیف ورسیږي او د بل زړه په زخمي سي او د بل زړه په زهیر سي. دغه د مسلمانۍ علامه ده. که چیرې بالفرض داسې لفظ ته ضرورت ولو، یا د تعنی لفظ ته ضرورت رالی، یا د پیغور لفظ ته ضرورت رالی، یا د رقم خبرې ته ضرورت رالی، هم به د دې ژبې سره احتیاط کوي او داسې الفاظ به اختیاروي چې د هغې په خاطر باندې هغه مسلمان ډېر دل آزاد دل آزرده نسي. کله کله به په دې الفاظ باندې ورته وایي چې سړی ستا دا خبره پر ما باندې ښه نه ولګېدله، بس. کله به دا ورته وایي چې سړی دا خبره کې ته لږ فکر وکړه، دا اوس تا وویل څه. کله ورته سړی دا ستا په خبره کې شریعت ډېر شوالی نه ویني، دا ستا خبره د شریعت سره ډېره برابره نه ده، بلکې دا ستا خبره د اصلاح لایقه ده. بجای د دې چې چا تیز خبره درته وکړه تم تیز ورته کوي، چې چا شکنځل درته وکړه تم شکنځل ورته کوي، چې چا بده خبره درته وکړه تم بده خبره ورته کوي، چې چا لغازي خبره ورته وکړه تم لغازي خبره ورته کوي. د دې بجای داسې انداز اختیار کا چې د هغې اندازه سستا مسلمانی په حقیقت کې ښکاره سي. او مسلمانی په حقیقت کې ښکاره کول دا معنا چې د تیزی خبرې جواب و چاته په تیزه باندې مور کوه، بلکې انداز په خبره کې داسې اختیاروا چې زما د خبرې سره یو چا ته تکلیف ونه رسیږي او زما د خبرې سره د یو چا زړه زخم پیدا نه کړي. زخم کله کله د انسان د تورې او د وهلو سره زخم راځي، او کله کله د انسان د ژبې سره چې هر څومره نرم اندام دی د دې زخم خاص په زړه کې راځي. د تورې زخم پر بدن باندې راځي، د ژبې زخم پر زړه باندې راځي، لیکن د بدن زخم ډیر وخت جوړیږي او د زړه زخم بیا په اسانه باندې جوړوالی نه پیدا کوي. لکه شاعر نه وایي جراحات السنان لها التیام، خلکو دا تورې زخمونه جوړېده لري، ولا یلتام ما جرح اللسان، چې کم زخم ژبې جوړ کړي هغه زخم بیا په اسانه باندې نه جوړېږي. کله یو تیزه خبره د چا زړه زیر کړی، په خدای قسم در مرګ بیا د دماغ نه وځي خبره، او در مرګ پورې د هغې په زړه باندې تکلیفي، او در مرګ پورې ته د هغې خبرې په ګناه باندې لړلی، او د مرګ پورې د هغې ګناه ستا په سزا کې را روانه.